په سمنګان ولایت کې د عامه روغتیا وزارت د معین له لوري د کرونا ناروغۍ د درملنې لپاره د 50 بستریز روغتون پرانیسته وکړه. امید از اینکه همین 3 نفره که دارین همین 3 نفر هم بخیر جور شو بوده دیگه واقعا نوموړي د پرانیستې پر مهال وویل چې سمنګان وروسته له هرات څخه دوهم ولایت ده چې د کرونا ناروغۍ مثبتې پیښې پکې ثبت شوي دي. نو اړتیا وه چې په یاد ولایت کې د کرونا ناروغۍ د درملنې لپاره 50 بستره روغتون فعال کړو. امروز در سطح افغانستان اولین ولایت هرات است و دومینش هم از ارقام خصیصی واقع داریم مزار و سمنگان است. بنابراین برای مردم سمنگان این مسئله بسیار جدی‌تر است نسبت به ولایاتی که ارقام ندارند. باید که حوزوی نباشه، در اونجا 50 بستر باید ما فعال کنیم که امروز ولایت سمنگان از یکی از ولایاتی است که 50 بستر به خاطر تدابیر معالجوی و مصابین ویروس کرونا امروز اینجا فعال میشه و این ظرفیت 50 بستر فعلا داره. اگر تعداد ارقام در اینجا مصابین بیشتر شود امکانات دیگری را ما داریم که با 100 بستر تا 200 بستر برسانیم. تجهیزاتی که در نظر گرفته شده و چیزی که نیاز است برای ازی موجود است، امکانات برای ازی وجود داره. له دې وړاندې د یادې ناروغۍ تشخیص او درملنه په ولایتي روغتون کې ترسره کېدله چې ګڼو نورو ناروغانو ته اندېښنه او خطر و. یو تن دني عالم وایي چې د ساري ناروغیو پر وړاندې مبارزه او قرنطین شرعي حکم ده. نوموړي همداراز وایي خلک باید له یو بل سره واټن رامنځته کړي تر څو د نوموړې ناروغۍ مخه ونیول شي. مرض را باید هموطنای ما همشهریای عزیز ما تمام اقشار مختلف جامعه را باید دست کم نگیره، کلگی را جدی بگیره، به خاطری که از دیدگاه شریعت مطهر اسلام هم مبارزه در برابر امراض یک امر شرعی است، وقایه و پیشگیری یک امر شرعی است. قرنطینی که امروز به نام قرنطین است هم یک امر شرعی است. د یادونې وړ ده چې د نوموړي روغتون لپاره د ښوونکو د روزنې تعمیر ځانګړی شوی او نوموړي روغتون ته نږدې ګڼ تعلیمي بنسټونه دي چې خلکو ته یو شمېر پوښتنې او اندېښنې پیدا کړي دي. په دې اړه د نوموړي ولایت د پوهنې رئیس وایي بله اینجا ما یک اینستیتوت اداره حسابداری داریم، در پالویش هم لیسه تجربوی داریم و مهمانخانه و دفتر مقام محترم ولایت هم در نزدیکشان است. در وزارت محترم صحت عامه چون بودجه هم داره و کمک هم شدن از خارج. اگر وزارت محترم صحت عامه چون معین صاحب اینجا تشریف دارن در سمنگان، اگر اونا تصمیم می گرفتن که یک جای دیگر می گرفتن به کرایی کدام تعمیر خوبتر می شد، اما فعلا که امیر تصمیم گرفتن شاید اونا بهتر بدن. له دې وړاندې په یاد ولایت کې د کرونا وایرس ناروغان 3 تنه وو، خو تېره ورځ په یاد ولایت کې تازه یو بل تن هم په کرونا ناروغۍ اخته شوی چې له دې سره په نوموړي ولایت کې په کرونا ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 4 تنو ته لوړ شو. شفیع الله ستانکزی، میلمه راډیو، سمنګان.